تازه او مهم خبر جنرال سمیع سادات پخوانیو ځواکونو ته پیغام پریښی. دا چې څه یې ویلي ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات پخوانیو افغان ځواکونو ته پیغام مې په ټولو هغه پخوانیو افغان ځواکونو باندې غږ کوم چې ستاسو طالبانو سره مه یوځای کیږئ، ځکه چې نه نړۍ او نه پرې خپل افغانان باور لري. موږ له اختر وروسته بشپړ ډول په یو نوي پلان سره بیرته هیواد ته راګرځو. تاسو له موږ سره اوسئ. موږ ټول افغانان به په ټول توان او طاقت سره ګران افغانستان خاوره د دغه ظالم او پاکستان له اشغاله خلاصوو. سادات، نو په تاسو باندې غږ کوم چې له طالبانو سره مه یوځای کیږئ. موږ نوي پلان سره هیواد ته راځو. د افغانستان خاوره پاکستان اشغال کړې. د خلاصون لپاره موږ په زرګونه افغانان یوځای شوي دي. سادات وایي هیوادوالو دا فکر مه کوئ که طالبان څومره زر په هیواد واکمن شول دومره زر به له هیواده پاکیږي. زه د ځینو رښتینې افغان ځواکونو جنرالانو، جبهو مشرانو او نورو ورته مهمو شخصیاتو سره په نوي پلان کې په اړیکه کې یم. دا پیغام تېره ورځ د اشنا تلویزیون له لارې د یوې ځانګړې مرکې په مرسته خپلو افغان ځواکونو ته سادات وړاندې کړ. خو د یادولو وړ ده چې طالبان چې کله واک ته رسېدلي، سادات د طالبانو په وړاندې ډېرې کلکې خبرې کوي